پټه داسې ګاډي بیا چې کله ټوم چوچ ورکا نو ورکې به ها ته د دې هغه چوچ ورکا بنده دیوزا ما تا ټولې چې سوچ له مور کما خاغي وته وې سره چې وینې راکې کما روجي تیرې شوې اوس خو به زه رسول یم الا وی راولي خیر شه لا داسې شاګردان دې راوستي ته ورته وګوره ما هغه یو څه ویم سوچ ورکړه د دې یو ما ورته د اورډور سوچ مې ورته یاد او د بل راته د اورډور د دې سوچ ورکړه ته خلاص بچي خلاص نه ته خیال نه کې چې استاد کار کوي د سوچ هغه ته وي او تاسو سوچ ورکو کینه ته کار کوه لا د دې یو جوس سره چې اړه مې ورته شي جوس پرېږده سرکوزي یې په ماشومان سوکانه کې په خپله کار کوه دلته به یو ورځ مړ پروت دی او خبر به نیم ولې ته خو روغ جوړې دا دي ډاکټر له کوم خوښ دي ستاسو په کولمو ځای دی روغه ده کچه کېږي یو خبر مې یاد ساته سرکوزي وایم زه ډېر ښه پېژنم چې د کاره ځان پټې خولې ته وګوره ډانډي چې کوم فریج راوړی و تا ټیک کړه هاخوا له بار پروت دی ها لکه ټول د کار نه ځان پټی نو بلان یې ډر راوړ زما په کولمو کې انفیکشن راغلی دی Das ist gerade Gula. Da passt. كده ډاکټر صاحب ورم رحمه خان یو خبر مې یاد ساته اصل کې ستاسو اردو زور راغشته ځکه چې دا وګوره اصلي پرسیدلې ته وګورې زیات استعمال ورسره ولې لګوا کوم کې صحیح شو ډاکټر صاحب څو خرمه ولته مې سنه کېږي تبا شوما ګوره یو خبر ما زیات تر ته دا پروت چې کوم دا یوز کوا دا ستاسو لپاره ډېر ښه دی ځکه ګوره دا اردو مسله راغلی او دا دلی دا څه کار وکړه دا د ویم راوالی که نه انت واشي او یو کار وکړه زما خو 2000 روپۍ فیس دی که نه او تا فیس هم ماته راکړي څنګه 2000 ولې ډاکټر صاحب ته خو ما دې چې ته پروت خو نو پروت به چې هغه پیار والي دغه څه پیار دانه ټیپرګو پیار داندي او خرمه هڅه به زده کړه دا څه کار کوځه دا غریب دی 5000 روپۍ بدل فیس باندې صحیح شو او دا دوی والے سال غرمه او ماښام پناه ها دې دوايان خو ډاکټر صاحب ته پاتې زه څو کوم دی خو خیر ته کېنولم والا بچي مې دي د مزدورۍ زه نه یم پوله پټۍ زما نشته ګاډۍ زما نشته نو زه څه وکړم ته ماته وګوره چې ته یې جهاد دی چې ته دې جهان ختم وګوره لږه خرچه په ځان کوې دا تاسو خلک په غفلت کې پراته او وګوره یو په زود د بیان مګان خلکو نه وګوره د وګوره دا په دې کې KTH او اداري هسپتال ما ولې پرې کوته ته خو صرف د دې کلی خلکو د خدمت لپاره ځکه چې زه ملنګ یم زما ما کې جزیره ګینه ته البته تلې وي یو لا کوونه کومه دوی نه راتله ډاکټر تاسو نه کې حساب وکړئ تاسو کنه کې یو کې څه شي په واچا ده زبر راکې یو 3000 دوانه ده او سیمپل مې په ډاکټر صاحب راځي کله گزاره کوي په ویډیو دا واده نه کار ده کنه ټول ګوندل مې ورکړي دادا دا ویل دا وایي دا ویل کړو دي پیشنټ هم دا کمزوري راغله خو دا اب 3000 دوانه بس نسمن نه روکېږي ته ماته د ماشومانو بچي معلومي چې سکول ته بتلې دا باندې باندې کوله اوس باندې مکاو داود بانی ها انا څوک بیماری په انسان نه راتلی ګوره بچي دا ګرمي ده دې په دې ته وګوره ها چې دا کارم کړی پیسې هم ګټلې وي په دې پراته دي چې څوک راشي ټیک نه دي لاره ما ته ویل چې دې سړي له واده مکه دې چې واده کړی دې دلته قدم نه ها دې کې د واده اوس مسله ده شیطان راځي نه دې کې دې خبرې دې الته شپې خوګونه ډک چې رساله بیا دلته مونږ ته باندې کې دا کار دا زونه خبره یو ما دې بیل کی زه کاروان بیل کما هغه دې کما خامخه دا یې نه دکان والما خپل کار په خپل کوم دا خو له بده سم خوځه دا دکان زمانه زمانه مرګ نه پسو دا له کل خاني
ها نو هم کې څه نشته ایسه دې شته خو کار کوي چې کار کوي ایسه دې شته زه معلوم نه نه تاسو سره قانون نه ساتلی ما یاره څوک ته د ګونګي هغه دونه د غولو دانې ها. دونه چې د شپې راغورځي بالون دانه نه ها او تاسو شي زه ځوان یم استاد یم د وټاګونې پنډونو ته په ما خو ظالمه ټیم نه معلوم ټول چا له څونه ټیم ورکړم ما سره به کوم دا خبره نه لري زه نه یو ما نه راټول نه وځي وای خانه اوس څوک ما بوزم نو پلاره څه چلې دي بواسي دي ایسه دې لګي څه دي چا بوزي دستا نو ته خو په دې میټر دی په کولو کې انفیکشن دی ودېګا وګا ګورم کړه چې کوم څنګه وایي ته وای ما ته مال کوم لاړه مو چې راشه ګوره رنګ دې کې ساري په پراته وایي نن سال مې خوري وای نه نه خو نه مې دي خوري دا ځان په څه کې نه خوري ها. اوس لاس به خوري یې کولمول په څه جوړه وشتي دا مې کوم چې د اکبر دی هغه پرجره هغه په یوه جوړ کړو کولمو وې زور وا ما څه کار کوي ته کار کوا دلته یو ډاکټر دی ډاکټر سلیم هغه ته خیمه وګورې کار وکړه دلته څونه کې هلکان دي زما کار کوه بس پرې دا کوي مشه کې بنیاد دیوزا مونږ دا سلام سپین چې مونږ له واده نه لري کړو چا باندې ډېر روانه وا دې خوراشا نو وټه وا دې کې سونه لري دا چیک کا ترمامیټر باندې چیک کا 50% مول ورکړل 50 دی دا کوماټا څه ته وی جس سیټو را سو کانټو وټاو ګورا نو بیا هغه مالک را جو ټنګا به کوي ګوري سیزن دی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ښه ډاکټر سلیم صاحب ها جی جی ډاکټر سلیم کې السلام علیکم څنګه جی څه خدمت یا جی زما راځي دی یو به خپل جا مزویا دا چې په کولمو یې دې خو ویډیو نه کړ څه خوراک یې ته یا د سیسې مالې دی ولې بازار کې کله ته چولیو کوي لوبیا وغیرہ او بازار کې نو ظالمانو دا خو به په دې وګورو خلکو به دا زنانه کوله ګوره دا خو ډېره طبیعي ګوره دې نه زیړې راځي صحیح ده د دې نه ګوره ګیس تا ته راځي جوړېږي صحیح شوه دې کې خو ټول څه بیمارۍ هم دې کې دي داسې کار دی او خو دې دا خو تا تباه کړی دی لا خلال کړه مکمل دا وګوره دا وګوره د فوټ یې وګوره د دومره دا خو بس ګونډه سوریا راځي دا شي نو بس ویدار سوي خو چې ختم یې کې نو مونږ یې راولې اوس څوک خو بیا هم چې بیا دخول کوي ترى دخول کوي نه وکړه ما پتا څه شکر اور ګیو مې توګه او هوکا سینا پر تا بو برباد ده دا راته وایا تاسو به روپیو خورا نو بوبلو پس یکدم سکري دا کا چل به کنه دا کا چل نه ګورا د روټې نه مخکې وبس کی یا ګینټنی مپس پته وبس کی او سینا د چې ستا دی ټول دې چربي جوړه شي ګرا ستا د رغونه چې کوم دی راستان سره نه لې چې دی کنه د کی چربي جوړ دی ګرو اور راغی دا کی دي چې تاسو وخره چې تر دې بیمار شي او دا کم کمزوري شي ګرا ها او ټول دې دا ولې نه شو کړی وين هو لقى مسألة شفاف كده اوه دا چلے گا سپاینل کارډ کې مسله ده د مخري چې هغه کې سپیس راغلی دې ما خو اوس واده کړی دا څه ته مکوي چې ځان ځای یو ورځ خو خپکیږم ستا اولاد خو د سړي د زړه میوه ول نو زه خپکیم چې دا ټول ځای نشي ها او دا شنو به بند یا راځي خپکیږي دا ما شومو نو دینډس ولا خو پر دا وګوره دغه څه پرابلم دی د سی خوراک نشي کولی دا دې چې دغه دا دوه مسلې راغلي کنه دا خوراک دی اصلي د چباونی نشي الته کې بیلنس دی پر دا وګوره دا راځي د شوم دا لا نه راغله په دا چې دوه یو شغله دی په دا کاو نو دا خوراک باندې دا جی خو دې خو زاباد دې چې وګي لاس کې والم کنه او جا ته راغلم دې شکه سوګرانه مخ کې وګي ختم کی بدینو ته چک کو ها
دا ولې دا دا خوراکونه چې کې هغه ټول تو ستا په سکین راغلي دي سرور ستا لري بې وخت جولي هم راغلي دي دا خو زه مرګ ته نږدې یم دا خو خره چې ما راغلي دا پته چې چا ډاکټر صاحب بس پیسې خوشاله راځي پیسې یاره وایي چې څونه وکړي پیسې بیانې کړه داسې کار دی نو یاره کېږي خو 1 لک روپۍ وورځه ما ته یاره یو تاسو را خبرې مخکې مرئ خو چونکې زه خو د کلي خلکو خدمت له راغلی یم نو چې زه ډېر تا سره وکړم نو دا 10,000 روپۍ خرچه باندې راځي د دې نه زما به 2,000 هاتي ورکړه اپیس برکړه خیر دی امې راته پرېښودو کم از کم 30,000 روپۍ به راځي یاره جی زه چې دا پلار به سره بیا پرېږدم پلار دې څه کوو څه کار کوې یاره جی د خورېکانې مې صحیح ماله خره جوړ ماله بیا هنرمند دی ما خو یې داسې بېروزګاره ګرځې اوس چې څونه وکړي زه ورشه د لومبي چې کوم دی دا ټسټ وکړه د سټیج سکین ولګې ځه تو به کوم راځي ځه او بل یو ورته مخامخ کوه ځه وایو اچھا گیس چې کوم لیک دی نو هغه یې کوم پکې پاس کړه څلور ځله جواره زه تکینه ګوره خو دا بل ډاکټر وکړه نو په 1.5 لک کې خو بالکل پرېښودې نه هغه ټول ختم دی دې پسې مزه دا پړسېدلي دا ګیسي وجود دی ګردې راته پړسېدلي نه نو ټیک به شي انشاءالله یاره چې موږ له دې راوستل هغه دا خو چې سوچ هم نه کوي تا خو ډېر زیات ټسټونه یاد نه کړل دا کوم بدن ټسټونه دا د دې وجه مو که نه نن سبا ګوره تور زیړې را روان دي دا خلک دا کورخې مورخې دا ګنده شیزونه خوري دا میوه دانه په ګاډۍ پرتې ډېرې اوچته کې اوچت کې ووایي ده دا پدې چې په دې څومره جراثیم پراته دي ډاکټر صاحب دا ټسټونه واله یو څه د 15 کې د مسلې پکې بچو دا د ګوره ډېر خوب چې په وخت راځي نن سبا به دې نه دا راته ووایه دا ته مسله څه ګیس میس خو نشته لکه د وزیر د وزیرو کې ګیس مسلې څه کوي ماته شکر دې دا به لاندې نه خلاصې دا هم ډېر قبیله ځه کله کې پیسې ورکړه پیسې راکړه اته وایي نه پات نه اواز بار سکول زمونږ دی کنه وځي دا به زمونږ د سکول شو دا نو خپل ما شپېته زره کې دې ستاسو پوری مسؤلیت او اجازه ته نو کتل بس شپېته دیش راکړه دا ولې داسې یاره جی بس دموږ دې پیسې دا دې باندې دوه مطلب دی ځه ورشه دې سلام علیکم وعلیکم السلام ځه انده خوشاله ډاکټر صاحب ما د فریزر کومې دی دکان ته یو باندې راته دا یو خراب دی نن راځي وځو باندې چې دې سم کړو په نسم کې پیسې مې جوړ بوله کنه خزدا دا نرس تو وای کنه وې تر دا هسپتال نه راغله یا واخره دا د کپنې دی ښا دا په 14 زره دي چې ګورې غلط نشي اول په یو مولا یو غواړي راخلو دا چې کوم دي کنه دا بیا په لږ زره صحیح ده لا دا کې ده تاسو نو پرسته یاد چازوي ها ویلیاس ته بوبیا کنه احساس په پرج باندې 3 روپیا راغلي دي ګیس مو تا چولې دي او راشه خپل پرج دی یو ها ریړه راواله یا چې کنه لوډر راواله ها دا شام ها دا ته وای چې هغه پروتین ولا دکان کم ځای دی دا کومه خامخ مارکیټ کې دی نو ورځو او راځي وځي راځه په دې خوښ شم علي السلام علیکم السلام علیکم بخیر افضلی څنګه یې خیر ډاکټر صاحب څنګه یې راپی خو کړه د غریب خانه ته یرا دا فریزر کې څه فرق راغلو نو ما وی تاسو ماته چې ډیر زیات صفات کوي دا ډیر قابل نشي کنه ما چې دغه کم پالټي چې دا ته وباسه او اصل کې غټ تر روانه زما لکه مطلب یاران د ډیر زیات راځي چې دا کم پال پدې چې دا ته وباسه زما هم د هونډا او هر کار کوم په منډه او نو دا څه کار دی کنه ته کوم مکوا ان شاء الله ارشد به یو کې شي زه نه پیژندم یاره نو مالو په زړه خلک راځي نو تاسو هم تاسو کې پکې خلی خخا زه دا غلی وکنه زما لکه مسالې او ډیر زیات مطلب تاسو علاقه چیک اپ معاینه ډیر په خصوصي توګه وکړه یاره دا منی ګوره کېټیش هلارش دا ټول هسپتالونو مر په دې وجه پرې خو د مخکې همدردي را عاجزي را زه د کلي ته رالم ما چې د دې غریبانو خلکو خدمت وکړم چې دعاګانې راته وکړي زمونږ علاقې کې کوم دی یو ډاکټر الیاس یو کنه په اداره کې کوم دی الته مالی و او په کلي کې دا کلینیک کوله
بس نو سوا دا هم یو شو که هم په ته خو کې دې سره بیا دې ځان دلی کې ډاکټر کنه یا مله بس جالي یار به دا خبره کړی دا ځکه چې موږ خلکو سره نه خایز کوم حتی د قابل ډاکټر يم کنه او دې کې چې څه دا غي دا فرق درلو بس صحیح ده ته بیا غمشه او راځه ستاره کار موږي ښا ته راځي تعالی دې کوم ان شاء الله راکا په خپل ځای داري دا وګوره اصل کې زما د پلار د اخلاص نه خره کنه راځه راکا وعلیکم السلام دا تمارین چې ټول شي ځان نه غواړي مالي بارک الله په څه بحث استاد دا څه کار دی کنه یو دا په دې په پادلو کې کټه ستاره چې قرباني نه وخت کې سمبال کیو څنګه ټیک شوې کنه یا دې ټیک ما او تاسو سره کوم پوتې ها دکان کې نه راکلی ولس پر پلان کوي د شاګرد خایا څوک و پاتې بیا نه بچې زما یو ملګری هغه پاتیو دې خو کور نه راغی تاسو مې راوستو دا چې تاسو نه کېږي لاره دا پېښه دا په اول کنډیشن کې دی کنه او اصل کې د بشرانو د لاس نه کړنو او تاسو څه تا وې ما چې سپې کې او په بدن کې تنخواه بس کو چې را میاشت کې دوه ورځې پاتې نو زما تنخواه او چې کار دې بیا یې سم دي ډاکټر نه بدري سپي کوم یو ما خارا نه دی هغه کې کله انجکشن یې جو کله پکې ډراپونه دی نه یو څه لوار نه مکه یا دا څه دې کو ډېر مسلې نه دي حالای وکړل چې کوم دې پاره د دې لاندې چې کوم دا مونږ ته غټه کولمه وایو کنه دې په من چودلې ده اوسه پاندو کو ها کولمه مطلب دې کې کوم هغه ګیس راځي کنه هغه پایپ ساجي موږ په کې خوراک هم کړل سوري پای کړل او لا شروع خو دې دا خو کوم دې هغه مرز لګې دې کنه دا ټیپ دقو ټیپ دق دې دغه ته وی ټي وي مرز تا کنه چې کله ولې کنه دا ځای په ځای رځي دا شکار وکړه باندې ولا چې کړی دا کنه ته ما ولې چې کوم علاقه میټر راوړه ځان څه چې ته دې مټ ولې چک راځي ولا درمایش چې کوي دې چې در دې ټول وړي کنه دې مسترانو لیکن نه تاسو په ډاکټرۍ کې کوم کورسز دي کنه دا هو به حسین دي تاسو کې دي شي د دې څه د ګرمایش ته به موږ څنګه چیک کوو کنه چې کله دې دا پیپونه ګرميږي کنه دا به بجلی زیات راځي دا ولې موږ بیا نارمل او بچي هغه غټه کولمه ولا څه کوي غټه کولمه په منځ نه دي अरे خدا ته بره ته وای مړس پیدا د پاولاړه بچی وروړي دا ګرمي بجلی والے یعنی مطلب تیز بجلی والے دي ها ته دې وڅ نور مسلې پکې دا مسله پکې شته کنه پر پوښي پلک چودلې دي مطلب د ګیس سلندر چودلې دي لکه د انسان چې څنګه هغه لازمي شي دا سره دی څنګه شي دي دا هو ولا اپریشن کو دا خو موږ کولاو دا څه کیسه ډیر روانه ده څنګه خبرې او بچي دا اپریشن خو دې پینډیسایټ ما خو د پریکس پینډیسایټ دا چې کله تاسو په دې پر کې تاسو کیږي هغه تاریخواله کوي څه به دا ګیس لیکي دې ته موږ پینډیسایټ وایي پینډس تاسو دا ته موږ فری او دا غټه کولمه چې کوم دا د ګیس ته کوم ګیس پاس کوي دا د مال پلان مسله شو الحمدلله ټیک ټاک خیر دې عمر کې دا مسلې راځي دا پکې غوا نه خبرې ولا مسله اوه مسله شته کنه څه مسله د دې نه چې کومې دا وبږي کنه او لا تاسو اکثر خیال وکړئ کنه اګنې جوړ کړی لکه څنګه تاسو په میخانه کې واټر باډي کتلی کنه واټر باډي هم لیکته ندی څه وپاتې شو دا به شکار کو دی به موږ ځان سره اډمیټ کو دا به موږ سره داخلي او دا موږ سره ان شاء الله په سپیشل واټ کی او ډاکټر ته په هغه یو چې دا په دې خلکو بل نه والو نه ورګه دا شکار دی چې دا په څو غشتو یاره دا خو مال یو مرګري والي سره مې ورکړ او وخت یې ګفت کو کوم څه دیش ما تاسو کو نو هغه ماته چې کوم او ډیر لا دا دا دې خو ډیر نه لګي په دقه ټوټل چې پیدا اپریشن خرچو را ټول سره ورواچو 25000 روپے پیرا دي تاسو ته ما خراب دي تاسو څنګه وړي وای د سرجری لپاره بدل لپاره زه نوې سامان راځم لکه څنګه تاسو اپریشن کوي کنه او څو کولېږي چې رجی تاسو ولا دا کپلا راواله او دا کینچن راواله کنه او صفای شي دغه سیزر میزر په دې کې ملګي دا د فریزر پر دې دار ته وای کنه چې دا انسان د فریزر دی اے ورګه یو مسله پکې شته کنه ته فارغه لکه دا پکې کې ورته اوه دستونه دي
دستور چې دا اوار دی کنه او دا په ځای نه اشارېږي دا دې چې کومې دا ولې کلمې راشلې دي دا کېدای شي په بلیډ لږه داسې لګېږي. ولې ته چاړه باندې وایي خزه بس دا خبره پرېږدې دا راته ووایه په دې به څو خرچه راشي په دې ما تاسو ته ووایي 15,000 روپۍ به یې پرې خرچه راځي او 15,000 به دې موږ سره داخل دي. نو ته ما ته ده ووایه چې دا انسان دی خو دا فریزر دی. نو ته ما ته ده ووایه ډاکټر صاحب چې زما دا وروره بل ورځ ستا کلینیک ته درغلی و نو دا انسان و او که فریزر و تا خو دله د زړه نه جون موړ کړی دی کلمې دې وله سقاق کړي دي غاښونه دې وله سقاق کړي دي او په سر کې یې وله لټونی هم راوښتې ده. اوس هم بیګم